ناز اخیستل او ناز ورکول او د رابطې خطه. موږ بار بار وایو چې په رابطه کې ناز ورکول ډیر مهم دي. نو موږ باید دا زده کړو چې ناز سره کم وړ کړو، سره کم ناز واخلو، نو تر څو د رابطې د ختمېدو مخنیوی مو کړی. ځینې وخت د رابطه ختمېده په دې معنا نه لري چې موږ جلا سو یا طلاق واخلو. رابطه ختمېده په دې هم معنا لري چې نور یو بل ته ګران ونه اوسېږو، نور مو رابطه پر دې ولاړی چې یو بل تحمل کړو او هغه خوند د رابطې د منځه تللی. نو په ناز کې ډیر متوجه واوسئ چې مقابل طرف ته ناز ورکړئ. مثلا داسې مه کوئ چې هغه تاسو ته ناز درکوي، تاسو په مقابل کې هیڅ ناز نه ورکوئ یا هغه صرف نظر کوئ. دا هغه څه چې د هغه نفر په زړه کې کمښت راځي او هغه تاسو پرېږدي یا درڅه ځي. تاسو یو نفر ته ډیر ناز ورکوي مېرمنې ته، دا هم سته. مثلا زه نارینه یم، مېرمنې ته ډیر ناز ورکوم، هغه په مقابل کې ماته ناز نه راکوي. یا زه ماینه یم، مېړه ته ډیر ناز ورکوم، هغه په مقابل کې ماته ناز نه راکوي. دا هغه څه دي چې موږ خفه کوي او رابطه خرابوي. مثلا یو مېړه راولاړېږي د ماینې دپاره، هغه ښه نازوي، توجه ورته کوي، ښه تحفې ورته راوړي، نازوي. ماینه یې نو هېڅ توجه نه ورته کوي. او یا مېرمن راولاړېږي د مېړه دپاره، هر څه کوي، مېړه یې توجه نه ورته کوي. دا هغه څه چې رابطه تاسو خپله خرابوي. خیلی که جنپاره نه دی، خوښ خوند نه درکوي، بیا یې هم وکړه، دا رابطه وساته، د منځه یې مه وړه. که ته لږ حرکت وکړې، هغه نفر حرکت وکړي، رابطه ټینګېږي، بیا رابطه نه ختمېږي. نو ځینې وخت بیا داسې چې یو نفر ډېر طلب غواړي لیکن نه ورته رسېږي. مثلا یو ښځه راولاړېږي، خپل د مېړه دپاره ډېرې فداکاریانې کوي، د هغه پلار زغمي، مور یې زغمي، خور یې زغمي، ورېنداره یې زغمي، ګرده ښه رویه خو نه ورسره کوي، ټول کارونه کوي د کور، اخر مېړه هېڅ. او همدا رقم بعض وخت یو مېړه راولاړېږي، خپل د مېرمنې دپاره هر څه کوي، حتی په هغې باندې تحصیل کوي، تعلیم په کوي، پر مخ یې بیایي، اخر هغه یې پرېږدي، ځینې لاړه شي. د دې هر څه علت څه دی؟ ناز. ناز یې صحیح ناز نه ده. په ناز کې دوی کمښت راوړی دی. په مخکینی ویډیو کې ما ویل چې په ناز کې درې اصله مهم دي. یو باور دی، یو احترام دی، او بل اطمینان ده. چې دا دوی نه ده پوره کړی، نو یې رابطه سره ګډه وډه ده. بل ځینې وخت موږ ناز ورکوو، دا چې موږ وغواړو که ونه غواړو. بعض وخت یو څوک کستن یو چاته داسې ناز ورکړي چې هغه خفه کړي، او بعض وخت بې له دې چې وغواړي هغه دا حادثه وسي او مقابل نفر د ناز له وجې خفه سي. نو دې ته باید موږ متوجه واوسو ځکه چې ناز ډېر مهمترینه خبره ده. زموږ پښتانه چې د مېرمنې سره ته لاس ورکوي یا لږ ورسره دوستانه سي، بیا سپکې سپورې ورته وایي. زه نه پوهېږم دې ته دوی سره کم ناز وایي، ولې سپکې سپورې وایي. یو ښځه مثلا خپل مېړه نه تاییدوي، نه مني، هغه وړ نه بولي، هغه لایقه نه بولي، نو هغه مایوسه سي. او همدارنګه ځینې وخت مېړه خپل مېرمنې ته ناز نه ورکوي، توجه نه ورته کوي، نو بیا هغه ښځه مایوسه سي. دلته دا مایوسي چې منځته راغله، نو دا عزت نفس د منځه ځي، پر ځان باندې باور د منځه ځي، رابطه هم د منځه ځي، حتی نفرت رامنځته کېږي. او دلته یو څه رامنځته کېږي، عموما په ناز کې یو نفر قرباني سي، ځینې وخت دواړه قرباني سي، مېړه او ماینه دواړه قرباني، خو دوی خپله نه په پوهېږي. مېړه وایي زه قرباني یم، ماینه وایي زه قرباني یم، دوی دوه چې سره کښېني دواړه قرباني، ځکه چې دوی په ناز اخیستلو، په ناز ورکولو نه پوهېږي، غلطي کوي. نو خلاص توګه که موږ ووایو، ناز باید هم ورکول سي، هم واخیستل سي، او د دې چل زده سي. تاسو کولی سئ زما مخکینی ویډیوز په ټیک ټاک کې وګورئ، زه به هڅه وکړم هغه دلته هم اپلوډ کړم. نو بیا تاسو کولی سئ دا زده کړئ چې ناز سره کم ورکړئ او سره کم یې واخلئ.